إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دا ابو نعیم نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې یو دعا چې د هغه سره به بیا ستر مصیبتونه حل کېږي، چې په هغه کې به کوچنی مصیبت د رزق کمی یا فاقه یعنې نور مصیبتونه دومره ستر مصیبتونه به بیا حل کېږي چې د غریبي او د رزق کمی چې دی دا به ډېر کوچنی دی په مقابل کې. هغه دعا دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. دغه دعا روزانه ځان سره ووایي او دا ځان سره عادت کړي، نو الله پاک به د بیا سترو مصیبتونو نه دته ژغورنه کوي چې په هغه کې به کوچنی مصیبت چې دی هغه د رزق فاقه یا رزق کمی وي.